د حضور پاک د وطن د سپو بم صفت کې، د هغې د وطن د پیشوګانو بم قدر کې، د هغه د خاطره د هغه د وطن د ونو غنو شګو کاڼو بم عزت کې سپکاوی بیان کې. که سپکاوی دی که ته به سپک شي. یو حاجي راغلی و ماستې اخیسته، پخوا غریبي وه، ماسته به تروش و. و یاره د مدینې منورې ماسته څومره خراب دی. چې وده شو حضور پاک یې خوب کې ولید او ورته وایي چې ستا زما د وطن ماسته نه دي خوښ، نو سر وکشه د دې ځای چې سهار پاڅېده په چغې ژړل. ما ته چې کوم عالم ویلي ما وی دا به لوی سړی و، ځکه ورته دا زورنه راغله. زورنه خپلو ته راځي، پردو ته نه راځي. خلک خپل ماشوم ته پخارېږي، پردو ته نه پخارېږي چې روانۍ کوي. قسم دی که د سپین چا سپکه وکړه نو دی مجرم دی. که زه تاسو ته ووایم چې د پلوسۍ سپي ډېر پمن دي، خراب دي، خچن دي، سقا دي، مردار خواره دي، نو طبیعت به م خفه شي او ما ته به په زړه کې پکارېږي. کنې سپی څه شی دی؟ او که داسې یم چې ټول بلډانګ دي په عوام مرغۍ رانیسي نو طبیعت به م خوشحاله شي. ځکه دا نسبت د وجې نه ستاسو او ستاسو دې ته نسبت وایي. صحابه و نسبت دی د حضور پاک سره. قسم دی که د عربو ملک مولي د خدای پاک دې درته وښه سوراړه عمل کاڼیزه کې شګه. زه یو ځل تلم د ریاض نه مدینې منورې ته، هغه وخت کې سړک هم نو نو بسونه به شګو کې تل لږ لږ ځای کې د ښار سره نږدې به سړک و بیا به نو هر بس ته اجازت نه و، ځکه بسونه به وکېدل. سل 200 میله مزل به وکړي انسان به نه وي. خدای په دې ګرمه شګو کې، په دې ګرم تورو کاڼو کې چې ونه نشته، شین بوټي نشته، اوبه نشته، صحابه څنګه دا دین خور کړی دی؟ دې ځای ته را رسولې سن 45 هجري کې پېښور فتح شوی دی. د هغه د وفات نه 15 کاله پس موږ یو انس مکه فتح کړې ده. د دغې پاکو نفوسو، د دغې مبارکو هستو، د دغې عاشقانو د خدای او د رسول، د دې مجاهدینو د دین رسونکو